الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق كبير الإخوة على صغيرهم حق الوالد على ولده. مشکات. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې په ورونو کې د مشر ورور پر کشرانو ورونو باندې داسې حق دی لکه د پلار پر اولاد باندې. لکه څنګه چې پلار پر اولاد باندې حق لري، اولاد د پاره دا لازمه ده چې د خپل پلار قدر او احترام او تعظیم وکړي، عزت وکړي، داغه مخته بې ادبي ونه کړي، داغه سره لاسونه ونه غورځي، داغه سره جوابونه ونه وایي. دغسې کشرانو ورونو ته دا پکار ده چې د مشر ورور سره هم دغسې احترام وکړي. پر دې دا لازمه ده چې څنګه د پلار قدر احترام کوي دغسې د مشر ورور ده. مشر ورور باندې هم دا لازمه ده دغسې د خپلو کشرانو ورونو خیال وساتي لکه څنګه چې پلار د خپل اولاد خیال ساتي. د هغه د هر غم شادي فکر وکړي، د هغه د کوزو د ودو فکر وکړي، د هغه د تعلیم او تربیې فکر وکړي، د هغه د ښه ژوند فکر وکړي، د اخلاق فکر یې وکړي. خو زموږ غم دا وي چې پلار د منځه ولاړ سي، بیا د ورونه داسې سي لکه اجنبیان پردیان، تعلق بیا نه سره ساتي. نو د حدیث په رڼا کې که پلار وي او که نه وي باید کشر ورور د مشر ورور قدر او احترام وکړي، مشر ورور پر کشر ورور باندې پوښتنه شفقت وکړي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.